ننګرهار کې د دوه کورنیو 40 کلنه دښمنۍ په دوستۍ بدله شوه. د ننګرهار مرستیال والي مولوي سعید احمد بنوري په ګډون رودات ولسوالۍ کې د یوې لوی غونډې په ترڅ کې چې پکې مخور علما کرامو او نورو قشرونو ګډون کړی د مرحوم جان محمد خان او مرحوم حاجی عجب خان کورنیو ترمنځ 40 کلنه دښمنۍ له هر ډول معاملې پرته د عفو له مخې په دوستۍ بدله شوه. په یاد دښمنۍ کې د مرحوم جان محمد خان له کورنۍ 2 تنو او د حاجی عجب خان کورنۍ څخه یو تن ژوند له لاسه ورکړی او یو تن ټپي شوی و چې له 40 کالونو سختۍ وروسته د مسؤلینو او قومي مخورو په هڅو خپلمنځي روغه جوړه وکړه. د ننګرهار مرستیال والي مولوي سعید احمد بنوري له ټولو هغو کسانو مننه وکړه چې د دې دوه کورنیو 40 کلنې دښمنۍ پای ته ایښودلو کې هلې ځلې کړې وې. نوموړي پر مسؤلینو او مخورو غږ وکړ ترڅو دې لړۍ ته ادامه ورکړي او په ټولو ولسوالیو کې خپلمنځي دښمنۍ ختمې او د عفو له مخې په دوستۍ بدلې کړي. هغه د اسلامي امارت له لورې شوې عفو ته په اشاره وویل چې په هیواد کې د تیرو 40 کالونو جګړو د افغانانو ترمنځ ډېرې دښمنۍ پیدا کړي او باید ټول یو بل ته بخښنه وکړي او په سوله او ورورولۍ کې ژوند مخته یوسي. د ننګرهار مرستیال والي پر ټولو ولسونو په ځانګړي ډول هغو کورنیو چې په خپلو منځونو کې خفه دي غږ وکړ چې له مخالفت او بدبینۍ تېز شي، سوله وکړي او په دې برخه کې د ولایتي ادارې پر هڅو دوام ټینګار وکړ. د اسلامي امارت په هڅو باندې د قومي سپین ږیرو مشرانو مخورو په هڅو باندې د علماء کرامو په هلو ځلو باندې او په اخلاص باندې او د اسلامي امارت په راتګ سره دغه خلک چې پرون یو بل ته دښمنانو د یو بل په مرګ اسرانه کوله، یو بل د مرګ پسې ګرځېده، نن هغوی د اخوت او د ورورولۍ په ټغر باندې کېږي او د دوی هغه دښمني او هغه مشکل هغه په صلح باندې بدلېږي، هغه په ورورولۍ باندې بدلېږي. خو نن د دغې علما کرامو د قومي سپین ږیرو مخورو د امارت اسلامي د مسؤلینو په هڅو نن هغه دښمني او مشکل د دوی ختم شو، یو بل ته د ورورولۍ او د اخوت لاس ورکړی شو. دینی عالم مولوي ضیاء الله حکیمي وویل چې له فتح وروسته عفو کول سنت دي او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه لارښوونه کړې چې خپلې مسلې یو بل ته په بخښنې کولو حل کړي. د رودات ولسوالۍ قومي مشر او د جرګې غړي ګل احمد وویل چې د دواړو کورنیو ترمنځ یې د روغې جوړې په موخه یو میاشت مذاکرات کړي چې په ترڅ کې دوی راضي او یو بل ته بخښنه وکړه. چې دغه دوه کورنۍ زمونږ چې یو د مرحوم علي صاحب عجب خان کورنۍ او بل د مرحوم جان محمد خان کورنۍ وه. 40 کاله 15 کاله تخمینا د دوی کېږي چې دوی په منځ کې مشکل پیدا شوی او د مړو موضوع منځته راغلی وه، دواړه طرفه خبره شوې وه او دغه مشکل یعنې حل و فصل شو. موږ سره د خپل دولت په همکارۍ باندې فیصله وکړه او یو بل سره موږ هغه د ګوتو د لګولو امکان لري چې یو بل به په دې موضوع باندې د کوم اړخ نه په دغه شوي، خو ډېره په طبیعت او ډېره په خوشحالۍ په مسکا سره ټولو ګوتې ولګولې. د زرو نه به تعداد د خلکو ډېر زیات دي چې په دې کې زمونږ د ولایت مرستیال والي صاحب او یعنې لوړپوړي چارواکي دغه ټول موجود دي. او بله ښه خبره دا چې زمونږ د روداتو د ولسوالۍ کوم ولسوال دی کاري صاحب سبحان الله ډېرې هلې ځلې په دې موضوع کې کړې دي. د جرګې بل غړي قومي مشر عبدالمتین له جانبانو مننه وکړه چې د مشرانو خبرې ومنلې او روغې جوړې ته کېناستل او نن یې عملاً یو بل ته بخښنه وکړه. زما نوم عبدالمتین د مرحوم حاجي عجب خان زوی، د مرحوم حاجي عجب خان او د مرحوم جان محمد خان د کورنۍ ترمنځ پخوانۍ خصومت او بدبیني وه او د ولسوالۍ په همکارۍ دا سپین ږیرو ته ورکړې وه ملکانو علماو کرامو ته. هغوی موضوع حل کړه او موږ پرې قناعت کړی. راځي خدای پاک دې داسې نورې غونډې کامیابې او جوړې کړي. زمونږ د حاجي عجب سره چې د 15 کال نه اخواته بدي وه او انشاءالله تعالی دا په جوړه سره بدله شوه او په ورورولۍ او دوستۍ لاسونه به سره ورکړو انشاءالله تعالی. او د ولسوال صاحب هم محترم مننه ده او د ټول نه زموږ سپین ږیرو مشران ټول نه مننه ده. الله مو عزت وکړو او عزتمن شه. عنایت الرحمن امین د جرګې پرېکړه لیک ولوست چې پکې راغلیو دواړه کورنیو جرګې ته واک ورکړی چې له هر ډول معاملې پرته یو بل ته بخښنه وکړه. که په راتلونکي کې کومه کورنۍ زیاتی وکړي نو حکومت ته به 15 میلیونه افغانۍ نغه ورکوي او مال به جرګې له لورې تالا کېږي. دا چې دواړو جانبینو لخوا یو بل ته عفو او بخشش وشو او په آینده کې به د مړو د
د دعوا په سر لاندې یو پر بل باندې نه کوي او هم به یو پر بل تعرض او تیری او تجاوز نه کوي. دویم د کوم مال متا دعوه چې جانبین یو پر بل باندې کوله د هغې حق العقدي په برخه کې هم یو بل تعقل وشوله او په آینده کې به یو پر بل د دعوا او ادعا حق نه لري. دریم که په آینده کې جانبین یو د بل سره په آینده کې به جانبین یو د بل سره د ورورولۍ او دوستۍ راشه درشه کوي او یو پر بل به تعاون نه کوي او هم به تیری او پر بل باندې نه کوي. که احیانا که آینده کې پر بل باندې تعاون او تیری وکړو نو د متعارض او متجاوز اړخ پور به کېږي، ما به تاړه کېږي او بر علاوه د افغانستان اسلامي امارت ته 15 میلیونه افغانۍ جریمه ورکوي او جرګماران او مصلحین به دولتي ادارې ته د پړ او ملامت په توګه ورپېژني. په پای کې د ننګرهار ولایت مرستیال مولوي سید احمد بنوري، د کانال رئیس مولوي غلام الرحمن کظیم، د سیندیز حوزې رئیس سید فضل احد پاچا، د صنعت او سوداګرۍ رئیس سید عبدالبصیر پاچا، د رودات ولسوال قاری سبحان الله او نور مسؤلین علما کرامو او قومي مشران له لوري دواړو کورنۍ یو بل ته ورغاړې کړل او په دې سره یو بل ته بخښنه وکړه.